امام سرخسی رحمت الله علیه په مبسوط کتاب کې د سود 15 سزاګانې ذکر کړې دي. اوله سزا یې دا ده چې شیطان به دا انسان لیونی کی، خیبتی به نه جوړ کی. دغه شانته یو بل حدیث شریف کې راځي چې د خېټه بدن را پړسېدلی وي او د دنه به دا خېټه ځوړند وي چې دی پاسي نو دی به کله یو سیټ ته غورځېږي کله بل سیټ ته غورځېږي او دی به نشي پاسېدی. دا د سودخور سړي انجام. نو دی به خیبتی، شیطان به مسح کړی وي، شیطان به دی لیونی کړی وي. دویم نقصان او سزا یې دا ده چې د سودخور په مال او په زندګۍ کې به برکت نه وي. که د سره د جهان کروڑونه ولې نه وي، که د سره د راحت هر قسمه اسباب ولې نه وي، خو د په مال کې به برکت نه وي. او که د ده نه د مال پاتې شي د اولاد ته، نو په هغې کې به برکت نه وي. د دویم نقصان شو. دریم نقصان یې دا ده چې دا انسان د کم انسان چې سود کوي دی د الله جل شانه جنگ ته او د رسول الله مبارک جنگ ته ځان تیار کی. نمرود سوی وی چې زه ستاسو خدای یم تاسو له رزق درکو. الله جل شانه د یو ماشي په ذریعې سره هلاک سانه لوی بادشاه سانه مال دولت ورسره د یو حقیر ماشي په ذریعې سره الله جل شانه ختم کو. نو سودخور انسان دی د الله او د الله د رسول جنگ ته ځان تیار کی. کم انسان چې سود کوي، سود دا د کفر په شانتې ګناه ده. ځکه یو حدیث شریف کې راځي چې د سود یو درهم یا یوه نوړی خوړل دا د 36 زناګانو نه زیات عذاب دی په دې باندې، او د 36 زناګانو نه د 36 زناګانو نه بدترین عمل دا دی. الله جل شانه 36 زناګانو باندې نه خفه کېږي، 36 زناګانو باندې سانه چې د سود په یوه نوړی باندې خفه کېږي. نو دا زنا سره یې ځکه تشبیه ورکړی چې ګوره زنا عملی فعل دی، عملی. او بل دا زنا داسې شی دی چې دا یوازې د مسلمانانو په مذهب کې نه، سانه مذهبونه چې دي په ټولو کې دا حرامه ده. نو وی دا انسان که چرته د زړه نه دا سود حلال ګڼي نو دغه ټایم کې دی د ایمان نه مخلاصېږي. چې ته ورته وایې هلکه دا سود حرام دی، دې طریقې سره ته پیسې مه ګټه، دا حرام دی، او هغه یې حلال ګڼي. بعضې خلک ډېر داسې خلک دي چې هغه وایي مړه دې کې سود نشته، دا حلال دی. هغه سود وي او دی وایي مړه سود پکې نشته. نو دلته کې دی دا سود حلال ګڼي، دلته کې دی د ایمان نه خلاصېږي، دی کفر ته وځي. پنځم نقصان د سود دا دی ومن عاد فاولئک اصحاب النار، چې دی به جهنم ته داخليږي.